سورة قاف، ذاریات او تور، دا دریوار سورتونه دا په جدا مستقل دعوه دي چې قیامت ته چې الله وی قیامت خامخا شته دیو بل په طرقه باندې. سورة قاف کې به وایي چې کذالک الخروج، دغه څه به د ځمکې نه راوځي، د ځمکې ته وګوره دا فصل ته څنګه راووتو، دغه څه به راوځي. نو سورة ذاریات کې به وایي چې انما توعدون لصادق، دا وعده رښتیا ده، ها تاسو سره شوې ده. وان الدین لواقع، او جزاء او سزا به خامخا واقع کیږي، راضي به، دې کې شک نشته ده. نو سورة تور کې بیا وایي چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، دا عذاب به واقع کیږي، وره دا څوک واپس کول نشي، د قیامت اثبات کوي. نو په دریوارو سورتونو قاف، ذاریات او تور. په سورت قاف کې اول تصدیق د قرآن کوي، بیا ورپسې زورنه ده هغه خلکو لره چې پیغمبر انکار کوي او شک پکې کوي. بیا به عقلي دلیلونه ذکر کوي ترتیب سره 15. ولې توحید خو خامخا شي که نه، هر صورت کې به توحید وي که خپله دعوی ارنګوي. بیا ورپسې د عذاب د مشرکینو، او بیا ورپسې بس چې په تصدیق د قرآن یې شروع کړی نو په دې به یې ختم کړي چې فذکر بالقرآن من یخاف وعید. بسم الله الرحمن الرحیم. نزول کې بس د سورة مرسلات نه ده. قاف اشاره دی ته ده چې پیغمبر ته وی قف عندما شرع لك، بس ادریگا چې الله تعالی ته نازل کړی دي دغه سره ودرېږه. یا قاف معنا قضی الامر، بس فیصله شوی دی، کار خو فیصله شوی دی چې قیامت برازي. والقرآن المجید، گواه دی دا قرآن د بزرګۍ کتاب، په دې خبره باندې چې تاسو بیا ژوند کیږئ، لتبعثن، په دې گواه دی چې بیا ژوند کیږئ. بل عجبو، بلکې خلق خو تعجب کوي، ان جاءهم منذر منهم، چراغ يرون کې د دې د جنسنا. فقال الكافرون، نوې دي کافرانو هذا شيء عجيب، دا خو ناشنا خبره ده چې پیغمبر راغی او بیا زموږ په شان کې بشر راغی، دا خو یې مونږ نه منو، ناشنا خبره ده. او دې څه کې اذا متنا وكنا ترابا، خبرې داسې کوي ناشنا چې کله مونږ مړ شو او خاورې شو نو دې وی چې بیا به ژوندي کولی شي. اذا متنا وكنا ترابا نبعث، بیا مونږ ژوندي کولی شو. ذلك رجع بعید، دا خو د عقل نه ډېره لرې ده، بیا واپس کېدل دا خو د عقل نه ډېر لرې دي. الله وی دا ډېر نږدې دي. ولې؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، الله یې مونږ پوهېږو په هغه اندازه باندې چې کمی دا ځمکه د دې د بدنونو نه، چې د ورځې دا ځمکه څومره خوراک کوي د دې نه. ما تنقص الارض منهم، الله وی زه په هغې پوهېږم که نه چې د هر بنده نه دا ځمکه د ورځې څومره خوراک کوي. وعندنا کتاب حفیظ، او زمونږ سره یو کتاب دی ډېر محفوظ، هر څه پکې لیکلی شوي، هر څه لیکلی شوي. اته وی دا ډېره د عقل نه لرې ده. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکې دي دروغجن که حق قرآن کله چې راغی دي ته، فهم فی امر مریج، نو دي په داسې یو کار کې دي چې هغه ګډوډ دی. مریج کار په دې ګډوډ شوی دی که نه. څوک وایي چې نن بیا شته دی نه ژوندون، څوک وایي چې یي به خو صرف روح به وي ژوندی کېږي، بدن خو لا ختم شو، دا نه ژوندی کېږي. مریج ټول ګډوډ دي. نو الله وایي چې تاسو شک کوئ که نه، نو د شک د علاج شته دی که نه، د عقل نه کار واخلئ. افلم ينظروا الى السماء، ایدی نګوري په نظر د عبرت سره د اسمان ته، فوقهم چې د پاسه دي نه دی، کیف بنینا، څنګه مونږ جوړ کړی.
دې جوړښت یې وګوره وزینا بیا هم څومره ښایسته کړی دی په ستورو سره وما لها من فروج او نشته په دې اسمان کې چرته چود نه دی کرک شوی کنه دا ستا آبادی خو نه دی چیلونته سجوا کوشي نو کرک شي نه نه والارض مددنا ازمکه مونږه خورا کړې ده والقینا فیها رواسي او غرزولي دې مونږ په دې کې غرونه وانبتنا فیها من کل زوج بهیج زرغون کړي مونږ په دې کې هر قسم جوړه تازه تازه تبصرتن دا د پاره د عبرت تبصرتن دا د پاره تعلیم چې خلق ته عبرت واخلي دا ټول سيزونه د عبرت دي کنه او کتاوه ته د عبرت په نظر وکاتنو وذکر لكل عبد منیب او دا یاداش دی د قیامت د هر هغه بنده د پاره چې الله ته رجوع کوي ونزلنا من السماء ماء مباركا مونږ نازلو د اسمان نه داسې اوبه چې ډیر د فائدې دي او ډیر د خیر او د برکت دي اوبو کې څومره فواید دي د حد زیات ښه برکت هغه ته وایي چې فائدې په یو شي کې ډیري نو اوبو کې ډیري دي کنه فانبتنا به زرغون کوم په دې اوبو سره جنات باغونه وحب الحصيد او هغه دانه چې فصل یې لوشي نو دانه تروزی کنه دانه خو نشي ریبلې حب الحصيد دانه خو نه لو کیږي هغه بوټي لو کیږي نو د اضافت د دې حیثیت نشوي بیان د دې رو جماعتي وشي کنه ارسوم علماء خام را جمع کړی دي دومره مهربان ذات ته کنه د کم ځای نه راځي او مخې ته پرتی دې نور نه خبر چې دا کم ځای نه رااله څومره خرچه پې وشوه الوی لوی ټریلې پکې وچلې دي بس دې تش د خوراک نه خبر دی واحیینا به بلدة میتا اژوندې کوم په دې اوبو سره کلی وچ کذالک الخروج دا عبرت ته کنه یا بندا دې فصل تو ګورا د ځمکې نه څنګه راووته نو دې دانو تو ګورا د دې فصل نه څنګه راووته کذالک الخروج دا څه وڅوم راوځي کنه دا ګرانه دې چې ته چې زامتنا وکنا اصل ځان ته ګرانه کړی دا کذالک الخروج دا اوس تخفیف دنیوي ذکر کوي ولی وردا عقیده مساته کني هلاک وشي دا عقیده چې چا ساتل کنه خدای حال وګوره اته قومونه تکذیب کړي او مخکې د دینه قوم د نوح علیه السلام او اصحاب الرس او خلق ظالمانو چې پیغمبر یې په کوی کې هلاک کړو او سمودیانو عادیانو فرعون و اخوان لوط او غرونه د لوط علیه السلام دی ولرونه وته وي ځکه هغه ډیره خیر خوایي کړې واله دومره خیر خوایي لوط علیه السلام سره دې چې د قوم نه نو غوړه ارور وته وي ځکه ورور ستاره دې چې تا خیر خوایي کوي کنه واصحاب الایکه او غبنوال خلق قوم شعیب علیہ السلام او قوم د تبع بادشاہ د حمیر قبیله کل کذب الرسل ټولو دروغ جن کل پیغمبران فحق وعید او ثابت شپې زما عذاب دا بیا وی ها چې تا باندې خبره ډیره ګرانه شو چې ته چې مونږ مړ شو خاورې شو کنه نو بیا به ژوند لیکيګو الله وی ته ځان نه ژوند دی کې چې ګرانه ده زبر ژوند دی کوم افعینا بالخلق الاول ولی مونږ ستړي شو په دې اول پیدایش باندې چې بیا نشو دوباره ژوند دی کوله بلهم فی لبس من خلق جدید بلکې دی په ډیر غټ شک کې دي د بیا پیدایش نه الله وی شک مکوا ته زمانه خبره ولقد خلقنا الانسان یقینا مون پیدا کړل انسان په څه طریقو سره پیدا کړل نو قدرت هم وګوره او علم ونعلم ما توسوس به نفسه اپویګو مون پاغه باندې چې وسوسې اچید تدا خپل نفس او دروازه سور وسوسې هر بنده ته چې د خپل نفس وای کنه الله عزت نه خبره ما
نفس خو سړي ته په یو ساعت کې یو شل خبرې کوي که نه ښه او الله د ټولو نه خبر دی چې دی درته وویه دی درته وویه دا څنګه خبر دی ونحن اقرب الیه من حبل الورید الله یې مونږ ډېر نږدې یو ده ته د هغه رګ د حیات نه کوم رګ کې چې ستا سازي راځي که نه نو الله وایي زه ته د هغې نه ډېر نږدې یم نو د هغې نه نږدې څه مطلب دی بس دا د متشابهاتو نه دی که نه مونږ پرې نه پوهېږو ونحن اقرب د متشابهاتو نه دی حبل الورید اضافت بیانی دی هغه عین ورید دی که نه من حبل الورید تا سره وارد شته تا ته الله دې نه ډېر نږدې دی سړي اذ یتلقى المتلقیان ادې حفاظت ته وګوره تا سره دوه چوکیداران مقرر کړي دي هغه دوه ملائکه کله چې را اخلي هغه دوه راغستونکي ملائکه عن الیمین چې یو ښي طرف ته دی وعن الشمال او بل کیڼ طرف ته دی قعید دواړو سره قعید دی ښه عن الیمین قعید وعن الشمال قعید خو یو ځای ذکر که او بل ځای نه چې دا ورسره ته زده که که نه ښه ادا دي څه کوي چې ناست دي په یو اوږه په بل اوږه باندې ما یلفظ من قول نه راوباسي دا بنده یو خبره د خولې نه الا لدیه مگر د ده سره نږدې رقیب عتید نگهبان ملائک دي تیار عتید معنا تیار دي ته ناستداري بل کار نشته که نه چې ته څه خبره کوې نو بس هغې یې لیکي وجاءت سکرة الموت بالحق خیر دی الله وی هغه وخت به هم راشي چې ته ترې نه ډېر یارېږې را بشي هغه بیهوشي د مرګ په رښتیا سره نو جاءت خو دې ته وایي چې راغلې ده ماضي ده نه دی دې دپاره ووایي چې ګوره یقیني خبره ده نور په معنا د یجیء سره دی هغه بیهوشي د مرګ به راځي بالحق ډېر رښتیا ده حق پکې نشته دی ذلك ما كنت منه تحید او به ویلی شي د الله طرف نه چې دا هغه وخت دی چې ته به د دې نه تښتېدې تا به ډېر ځان ساتو منه څه معنا د مرګ نه څوک ځان نشي ساتلی خو د اسبابو نه ځان ساتي د مرګ اسباب ډېر دي په سمندر نه ورګډېږي ځکه دا د مرګ سبب دی د بی پالای نه ځان ساتي ځکه دا د مرګ سبب دی ځان سره بوتل کې وګرځي او ریمال یې شونډ ته نیولي وی ملک ټول آلودګي ده جراثیم دي د اسبابو نه ځان بچ کوي د مرګ نه څوک تښتېدی شي دا خلک چې څومره کوشش کوي که نه دا د دې دپاره چې منه تحید اسپتال له خوشې نه کو ونفخ فی الصور پک بوالی شي بشپیلې کې ذالک یوم الوعید دا غروز دا د عذاب وجاءت كل نفس معها سائق وشهید را بشي هر یو نفس چې هغه سره به دقه دوه ملایکو یو به ترنه رستو یو بل به ترنه مخکې وي سائق چې د رستو نه ورپسې نو هغه ته سائق وایي شړي یې که نه او شهید هغه بل به پرې ګوایي لقد كنت في غفلة من هذا وبوی د تعالی چې ته خو نوې خبر د دې ورځې نه که نه په ډېر لوی غفلت کې پروت وي او تا انکار ځکه کو چې اذا متنا وکنا ترابا دا خبره یې ډېره زده کړې وه که نه فکشفنا عنک غطاءک لرې کړه مونږ ستا نه هغه پرده فبصرک الیوم حدید نن د چشمو ته حاجت نشته نظر دې ډېر تیز دی هر څه ویني که نه جنت ویني جهنم ویني هر څه ویني فبصرک الیوم حدید نظر دې نن ډېر تیز دی دا اوس د سره نور ملګري دي حدیث کې راځي هر بند سره دوه ملګري دي قرین من الشیاطین و قرین من الملائکه یو سره شیطانان نه ملګري بل سره د ملائکو نه الله تعالی علم دې څومره دي وسره هغه لیکون کې خدان د دوه تن دي نو او بوی هغه یو فرشته دا د ملائکو ذکر دی او بوی هغه ملګری د ملائکو نه هذا ما لدي عتید
دا د ټول ریکارډ ما سره تیار پروت دی الله هاذا ما لدی دا ما سره چې صدیق نه عتید تیار د ژوند ټول ریکارډ پروت دی الله بو توي القيا في جهنم وی غردوي جهنم ته یا تسنیه تکرار القي نو القيات نجو وی غردوي جهنم ته کل کفار عنید هر یو غټ کافر او عنادګر او مناع للخير چې دنیا کې د دین او د توحید مسله منې کوله د قران یې منې کو اسلام یې منې کو د خیر کارونه یې منې کوله معتدن د حد نه زیاتې کوونکې مریب او خلق لره په شک کې غورځونکې عیبونه ډېر بیان کړو خو چې دا څوک دی کفار عنید مناع للخير معتدن مریب الذي جعل مع الله الان اخرات نه پیژني تا تاسو نه پیژندو دا سړی دی چې ګرځي الله سره شریکان مشرک دی کنه الله له شریک ګرځول فالقياه پسوی ورځي په عذاب تحقیم دا خو د خبر اخلاص شو هغه خپل ډیوټي ذمہواری پیش کړ الله ته چې دا د ریکارډ دی اوس هغه چې د شیاطین نو سره مرګره دی نو هغه باندې نا وخت شو قال قرینه ابو غمرګره د شیطان دی ربنا یا رب زمونږه ما اتغیته ما نه گمراه کړي ولكن كان في ضلال بعيد دې په خپل په گمراهی لري کېو ولې د نه گمراه کړي ته تراسي ګرځې دي او دې لپاره ګرځې دي کنه نو ما اتغیته سمعنا یعنی ما اتغیته بقوتي وسلطانی زما په زور نو بس ما خو تاسو وسوسه کړی و ورګره مې وکنه خبره مې کړی و او د په عمل کړو زما خو په زور نو زبردستی نه و او هغه به نه د گمراه کړی و جنگ به شي الله به یا په لشه جنگ مکوي دلته قال لا تختصموا لدي او به الله چې جګړه مکوي ما سره وقد قدمت اليكم بالوعيد او ما مخک تاسو ترا لګل خپل وعید يرولې مې قرآن باندې کنه چې یریږي ارسمه ته بیان کړو نو وسله جګړه کوي ما يبدل القول لدي الله وی نشي بدلې دې خبر زما سره ما يبدل القول لدي الله کوم قول چې ما کړی نو هغه نه بدليږي یو دا معنا دویم دا چې ما يبدل القول لدي هغه قول د عذابي که د ثوابي هغه دې کې اوس نشي بدلې دي دا قیامت ته که څه توبه استلو سو مینت او زاریو نه په دنیا کې کېدل ته کې نه کیږي دا ځکه وایي چې وایي دا سړی با الله ته وایي چې الله د گمراه کړي ما د په ما زیاتې کړي ده هغه به یې نوازیاتې نه کړي بعضې وایي چې دا هم د ملائک قول دی چې ربنا ما اطغیته ولې وایي دی به وایي چې الله ستا دې ملائکو په ما باندې سیواسه لیکلي ما نه لیکلي او دی لیکلي دي نو هغه به وایي چې نه ما اطغیته لیکن دا دې سره زیات نه لګي ملائک خبره هغه مخکې ذکر شو او نیم زو ظلم کوونکې په خپلو بندیانو باندې چرې یوم نقول لجهنم آیات کا اور چوبوئی جهنم تا حلم تلعتی چډک شوي وتقول هغه بچی وی هل من مزید نه نور زیاتی دکیږي چتا دا وتولی وی چې حلم تلعتی ځکه الله خپل وعده پوره کوي کنه الله ویلو دنیا کې چې لا املا ان جهنم ما جهنم سره وعده کړی چې دا کوم بری نو ستنه ځکه تاسو کوي چې زما وعده پوره شو هغه وایي چې نه هل من مزید ډیر زیات دی نور ډیر حدیث کې راځي چې الله په خپل قدم کې دي کنه دا جهنم بوي قط بس الله دا وازلفت الجنه للمتقين ونذ بکړي شي جنت د پاره د متقینانو الله بدی نه کړی
نو بس جنت بو ترا نزدیکی غیر بعید لری وطن نی او بو ایلی شهازا ما توعدون دا غرد چې تاسو سره وعده کول شو لكل اواب حفیظ خدا هر چاته نه نصیب کیږي دا ارغه بندتا چې موحد وي الله تعالی ګرځي حفیظ او حفاظت کړي په سنت باندې متبع د سنت وي هغه څوک دی چې یریږي د رحمان ذات نه په غیبه او راغلی الله سره په داسې زړه باندې چې هغې کې یره موجود وي وجاء بقلب توجه بقلب الله ته داسې په حضور سره ولاړي په توجه سره چې یره کوي په هر عبادت کې او به ویلی شي چې داخل شي په سلامتیا سره ذلك یوم الخلود دا د همیشوالي ورځ ده لهم ما یشاءون فیها دې دپاره هغه څه دي چې غواړي په دې جنت کې ولدینا مزید الله وی زمونږ سره نور زیاتې نعمتونه هم شته دي زیاتې نعمتونه ورسره شته دي هغه ډېر څیزونه دي کله به وریځې راځي بارانونه به ترې نه کېږي د څه چې د دې صفحه د جامو د سرو د سپینو د ملغلرو د حور او د غلمان ولدینا مزید کله وی جنتی ناستی دی به کله یوازې هم ناستی سوچ به کوي په دې کې به یو حوره د جنت راشي شاده غاړې نه او دله په اوږه لاس کېږدي نه چې دی وګوري نو خپل مخ به پکې وویني یا خدای پاک دې به ورته وایي چې من انتې ته څوک یې هغه به وایي انا من مزید تا ته الله نه ویلي سورت قاف کې چې ولدینا مزید هغه زه یم که نه وکم اهلکنا قبلهم من قرن څومره هلاک کړي مونږ مخکې دینه پیړۍ هم اشد منهم بطشن چې ډېر سختو د دینه په زور کې فنقبوا فی البلاد ډېر منډې ووالې خو خلاص نه شو کله یو پله کله لندن ته کله امریکې ته کله یو پله الله وی خلاصېږي به کوم دی ته ما نیولې که نه علاج مه کوه هسې پیسې خرابی د وارثانو مال خرابی کینه په ارام باندې چې څو پورې د ژوند دي نو یي به کني نو بیا به ځې لندن ته څه نه ځې ولې هلته کې علاج چې وکړې نو جوړ به شي څه فنقبوا فی البلاد یو معنا دا ده ډېر وګرځېدل په دې ښارونو کې خو خلاص نه شو هل من محیص الله تپوس کوي چې خلاصې ومونته نه خلاصې خو بیا نه که نه ان فی ذلک لذکرا یقینا پدې کې ډېر لوی عبرت ته سورۃ اول خبر لاړه والقرآن المجید پدې کې ډېر لوی عبرت ته لمن کان له قلب دا چا د پاره چې عقل پکې وي او القى السمع وهو شهید او یا غوږ کې دې ډېر په غور سره او حاضر وي د قرآن عبرت اخیستی شي که نه څوک الله وی چې عقل پکې ډېر قلب او بل صفت پکې دی چې په غوږ و تقدیر خو په توجه سره الله به له ډېر خیر ورکړي څوک داسې چې هغې پوهېږي نه نو بس اسی عمر ضایع کیو د مور او پلار د خدمت نه هم ځان ایستلی ایستې نه جوړ نه شي څوک داسې چې خو خیاري ښه عقلمند دي خو بس لګیا یې لبې کوي نو کله په خپو باندې خطونه کوي او پینونه پرې راکاږي کله په ځمکه باندې تصویرونه جوړي ادا خو خیاري خو اوس توجه به له څوک پیدا کوي نو هغه سبق نشي ویلی دا دوه شرطه دي پکې ولقد خلقنا السماوات والارض یقینا موږ پیدا کړي دي اسمان او ځمکه او څه چې په میند دي دواړو کې دي په اندازه د شپږ ورځې کې ان دې رسېدلې موږ ته ستړیوالی لکه یهود وی نه ستړی شنو بیا د خالي په ورځ باندې آرام کوو که نه فاصبر تسلی اے پیغمبره صبر کوه علی ما یقولون په هغه څه چې دوی وایي وسبح بحمد ربک او تسبیح وایه په حمد د خپل رب سره قبل طلوع الشمس مخکې د خطو د نور نه چې وخت د سبا دی او قبل الغروب مخکې د پریوتو نه چې مازدیګر دی بکرة و عشیه دی که نه ومن الليل او په وختونو د شپې کې هم فسبحه تسبیح وایه وادبار السجود ډېر ښه وخت د ذکر چې دی نو هغه د مانځه نه پس
منظور دې وکړه سجدي دې ولګولې نو ذکر کوا وادبار السجود ذکر الحمد وایه تسبیح وایه درې درس دله واستمع یوم ینادی المنادی او وقت کی دا غروزی تا چی آواز بو کی آواز کون کے من مکان قریب دن ازدی زین اسرافیل علیہ السلام یوم یسمعون الصیحة بالحق اگر ود دا چی وابوری دا خلق اگر چغا دا اگر دیر پی یقین سرخا اس پور ٹوکی کئی وقت کے پی یقین سر واوری خوا ذالک یوم الخروج دا غروز دا چی خلق براوزی دا زمکنا انا نحن نحیی و نمیت و بیشک منبا جواندکو خلق و بیملکو و ایلین المصیر و منتبرا گرزی یوم تشقق الارض عنهم سرا فاغرد باندی چوچوی دا زمکا دینا ندیب مندی وی سراعا دا دی صفت مسرعین سورہ حجر کی راغلیو مقنعی رؤوسهم موتعین مندی بوی آغا پلخا ذالک حشر علینا یسیر اللہ وی دا جمع کول دا خلق فما باندی آسان دی نحن عالم بما یقولون تسلی من خپوئی دو پاغا سوچ دیوائی ومان تعلیم بجبار اتب دی باندی زبردستی نشکولے فذکر بالقرآن تازی مواردہ دخا والقرآن المجید فذکر بالقرآن دا گورت دی طول رست صورتونو کیو بیا بیا راضی خوا بیانو کا پدی قرآن سرا عبرت ورکا اغا سوک بتن فیدا اخلی من یخاف وعید شیری کی زمان عذابنا